د بې ادبه کسانو سره د مخامخ کېدو لپاره لس غوره لارې. دا بښنه وه چې ټول بې ادبه او بد اخلاقه کسان مو راټول کړي وی او یوې لرې ټاپو یعنې جزیرې ته مو لیږلي وی تر څو موږ ورسره مخامخ شوي نه وی. خو صبر وکړئ، د داسې خلکو سره د مخامخ کېدو لپاره نورې غوره لارې هم وجود لري. د فکر چینل درنو څارونکو السلام علیکم. هیله ده چې یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیا خبرېدو لپاره د زنګ تڼۍ کېکاږئ. په دې ویډیو کې موږ هڅه کړې چې له بې ادبو خلکو سره څه ډول مخامخ شو او څه ډول چلند ورسره وکړو تر څو نه هغوی خفه شي او نه هم موږ. لاندې لسو لارو ته اشاره کوو. لومړی، په یاد ولرئ چې ډیری وخت هماغه بې ادبه کس خپله تاسې یاستئ. ښایي ډیری ځلې خپله تاسو بې ادبي کړې وي او البته دا په دې معنا نه ده چې بد یاستئ. نو بل ځل که کوم چا له تاسو سره بې ادبي وکړه، یاد ته راوړئ چې هغه هم ستاسې په څېر انسان دی او د هغې بې ادبي په دې معنا نه ده چې بد سړی دی. یعنې موږ نشو کولی په لومړۍ بې ادبۍ له یو انسان څخه بد انسان جوړ کړو. دویم، په ځان یې مه راوړئ. کله چې کوم څوک بې ادبي کوي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې ستاسو په اړه شخصي نظر ورکوي، په ډېره اسانۍ کولی شي تاسې خفه کړي. خو دا ستاسو په لاس کې ده چې څنګه چلند وکړئ. که چیرې د هغه کس بې ادبانه چلند د هغه ستونزه نه بلکې د ځان ستونزه وګڼې، قدرت به ستاسې په لاس کې وي. دریم، وګورئ چې ولې. خلک د بې ادبۍ لپاره خپل دلایل لري. ښایي بده ورځ یې تېره کړې وي یا ښایي بیړه ولري او فکر وکړي چې د درناوي او ادبي چلند لپاره وخت نه لري. ښایي خپلې بې ادبې کړنې ته یې اصلا پام شوی نه وي تر څو چې له هغوی څخه ونه پوښتئ، د هغې د چلند په دلیل به پوه نه شئ. خپله هوسایي وساتئ او له هغه وپوښتئ، زه فکر کوم ستاسو چلند کې درناوی نشته، ولې له ما سره داسې چلند کوې؟ یعنې له وخت مخکې باید موږ پرېکړه ونه کړو او د هغه څه په اړه چې موږ شکمن یو باید وی پوښتو. څلورم، یو څه انتقادي چلند ورسره وکړئ او بې ادبي یې وڅېړئ. که یو چا له تاسې سره بد چلند او بې ادبي کړې، په رښتیا یې څه کړي یا یې څه ویلي؟ آیا کومه موخه یې درلوده؟ که موقعیت ته یو څه انتقادي وګورو، وبه وینو چې ډیری خلک د کومې موخې لپاره بې ادبي نه کوي او په همدې دلیل کولی شئ چې په سړه سینه له هغوی څخه تیر شئ. په ډیرو کمو برخو کې د یو کس بې ادبي یو دلیل یا موخه لري او یا هم انتقادي چلند مرسته کوي تر څو د هغه کس د چلند ریښې وڅېړي او د دې کار لپاره په دلیل پوه شي. پنځم، ځان په دې موضوع کې مه داخلوئ. که زړه مو غواړي په بې ادبه کس چغې ووهئ، هېڅکله داسې کار مه کوئ. داسې کار به حالت ښه نه کړي. که هغه کس دا کار قصداً کړی وي یا نه، تاسو باید خپل درناوی وساتئ او اجازه ورنه کړئ د هغه بې ادبه کړنه تاسې تحریک کړي. یعنې که چیرې یو کس بې ادبي کوي، نو تاسې اړ نه یاست چې په چغو او په قهر ورسره وغږیږئ او چلند ورسره وکړئ. د دې لپاره چې بې ادبي یې کړې ده، نصیحت ورته وکړئ او په آرام ډول له خپل ځان څخه دفاع وکړئ. شپږم، لرې شئ. بې ادبي او بد اخلاقي ډېره ځورونکې کړنه ده، خو د هغه ځای څخه د ځان ایستل د نورو د بې ادبې کړنې څخه د مخنیوي چټکه او ډاډمنه لاره ده. حتی که ستاسو سره په خبرو بوخت هم و، ترې لرې شئ. که دا کس بیګانه و، مجبور نه یې چې بیا یې ووینئ، خو که د ملګرو یا همکارانو له ډلې څخه و، ډېر ژر به پوه شي چې تاسو ته بې ادبي به هغوی هېڅ ځای ته ونه رسوي او بل ځل به هڅه وکړي تر څو مؤدبانه چلند وکړي. اووم، د مرستې وړاندیز وکړئ. ځینې بې ادبۍ د بد چلند په خاطر دي، خو ډیری وخت څوک چې تاسو سره بد چلند او بې ادبي کوي، په دې دلیل ده چې له کوم څه ستړی یا بې وسه دی او که ستاسو په وس پوره و چې د هغې کس ستونزه حل کړئ، وبه کولی شئ د هغه کس بې ادبي په کور ودانۍ بدله کړئ. خو یو خبره ده، یوازې هغه وخت د مرستې وړاندیز وکړئ چې وکولی شئ سمدلاسه کار ورته ترسره کړئ او د مرستې وعده د هغوی بېوسي نوره هم ډیروي. اتم،
بې ادبي یو عادت وګڼئ. ځینې په دې خاطر بې ادبه دي چې تل همداسې وو. کله چې بې ادبي او بد اخلاقي عادت وګرځي د هغې پرېښودل ډېر سخت دي، حتی که کس د بدلون لپاره رښتینې پرېکړه هم وکړي. هېڅکله هم د نورو بې اخلاقي ځان ته مه اخلئ او ځانونه ترې وساتئ. نهم، هڅه مه کوئ چې بدلون ورکړئ. که څوک وغواړي بې ادبه واوسي، تاسې نشئ کولی هغه مؤدبه کړئ. په حقیقت کې د دې پر ځای چې وغواړئ د هغوی په چلند کې بدلون راولئ، د هغه د چلند د خرابېدو سبب ګرځئ. ځینې وخت ستاسو ښه ټاکنه دا ده تر څو ومنئ چې د دوی بې ادبي ستاسو ګناه نه ده او پرېږدئ چې خپلې تېروتنې ته متوجه شي. لسم، له بې ادبۍ سره په مهربانۍ وجنګېږئ. اجازه مه ورکوئ چې د نورو بې ادبي د دې سبب شي تر څو تاسو هم په هغه توګه دوی ته ځواب ورکړئ. د بې ادبۍ سره د مبارزې تر ټولو غوره لار دا ده چې خپله دوستانه او مهربانه اړیکه مو وساتئ او هغه کس ته وخت ورکړئ تر څو آرامه شي او خپل چلند ته بدلون ورکړي.